خبر راشد خان د ملا له عملیات وروسته سبا په لومړي ځل افغان کرکټ لوبډلې ته لوبیږي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حالا سره ویډیو کې ګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د ملا تر عملیات نږدې 4 میاشتې وروسته بیرته د ملي لوبډلې نوملړ ته راغلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ له ایرلاین سره د 20 اوریزو لوبو د لوبلړۍ په 15 کسیز سکواډ یا لوبډله کې د راشد خان نوم په سر کې لیکلی دی. له ایرلاین سره د 20 اوریزو لوبو لومړۍ سبا جمعه پیلیږي. په دغه لوبو کې د افغانستان بل وتلی توپ اچونکی مجیب الرحمن هم شامل شوی دی. افغانستان تازه له ایرلاین څخه د 50 اوریزو لوبو لوبلړۍ ګټلې ده. دوستانو دا و د نورې چمتو خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.